د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اعلان سره سم د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې په لسګونو کسان ته مرګ ژوبله اړولې، کورونه یې تخریب کړي او په جریبونو ځمکه یې لاندې کړې ده. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له امله 80 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ګڼ شمېر کورونه یې نړولي دي. په هیواد کې د وروستیو بارانونو له کبله د راوتلو سیلابونو په پایله کې تر اوسه 27 کسان وژل سوي او 22 نور ټپیان دي. یا د سیلابونو له ځاني زیانونو سربیره ګڼ شمېر مالي زیانونه هم اړولي دي. دغو سیلابونو په بېلابېلو ولایتونو کې ګڼ شمېر کورونه نړولي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې له منځه وړې ده. په ورته وخت کې د یاد وزارت مالیې او ادارې رئیس وایي چې د سیلاب ځپلو ولایتو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاستونو ته یې دنده سپارلې تر څو د سیلاب ځپلو د سروې لړۍ چټکه کړي. برای ریاست‌های مبارزه با حوادث ولایت‌های متذکره هدایت داده شده تا روند سروی همزمان با پاسخدهی را سرعت ببخشند. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت مالیې او ادارې رئیس ناصري زیاتوي چې روغتیایي او ماشینري ټیمونه د خلکو د ژغورلو د لارو د پاکولو په موخه سیلاب ځپلو سیمو ته لیږل سوي دي. گفتنی است که تیم‌های صحی و ماشینری جهت پاککاری مسیرها و نجات مردم در ساحات اعزام به کار پاککاری نجات مردم و توزیع غذای گرم برای متضررین جریان دارد. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت مالیې او ادارې رئیس دې ته ورته د کندهار په معروف او شولي کوټ کې هم سیلابونو 14 کسان او تر هغه ورهاخوا په روزګان کې 12 کسان مړه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون تازه خبرداری خپور کړې چې په بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزني، کندهار او زابل ولایتونو کې د سیلابونو ورښتونو د پیښېدو امکان شته.